دا د لغمان مرکز اړوند میدانیو سیمه کې د یو چک ډیم د جوړېدو پرانیسته ده چې د کرنې وزارت له داخلي بودیجې څخه جوړیږي. د دې چک ډیم طول 55 متره دی او عرض چې دی 3 متره دی، تقریبا 10 متره سپلوی لري او د 50,000 متره مکعب اوبو ذخیره کولو ظرفیت لري. ارتفاع تقریبا 6 متره او 10 سانتي شاوخوا د 6.5 متره. د 3 میلیونه په شاوخوا کې په د باندې بودیجه مصرف راځي. په ورته وخت کې د لغمان د کرنې ریاست مسؤلین وایي د چک ډیم له چارو به بشپړه څارنه ترسره کوي او مونږ به د دې نظارت کوو. وخت مونږ د دې لپاره خپل انجینران مرګري ګمارلي دي، هغه به ان شاء الله العزیز هره ورځ نه خو یو ورځ پس به د دې هغه د کمیت او د کیفیت د ټولو کارونو پرپوزل کې چې څومره دي او بیکیو کې د هغې مطابق به ان شاء الله العزیز مونږ ولسونو ته ډاډ ورکوو چې دا به په خپل هغه کیفیت باندې ان شاء الله چې په اعلی کیفیت باندې جوړیږي او دغه به ان شاء الله العزیز دغه چک ډیم به ان شاء الله العزیز د الله په نصرت او کومک سره د 3 میاشتو په موده کې تکمیل شي. په همدې حال کې د لغمان مرستیال والی وایي ولایتي اداره د اوبو مدیریت ته لومړیتوب ورکوي. د لغمان ولایتي اداره او اړوند ریاستونه ان شاء الله د جدي متوجه دي چې د لغمان په ټولو مربوطاتو کې چې کوم طبیعي موږ د اوبو هغه روان دغه لرو منابع لرو او کنه کوم د ځمکو لاندې منابع لرو چې د هغو مهار کو هغه نه مطلب د لغمان ولسونو د بهبود دپاره دلته زراعت د ودې دپاره هغې نه یو ښه استفاده وکړو. بل لور ته د سیمې اوسیدونکي د یاد چک ډیم له جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې د دې چک ډیم جوړېدل ډېر اړین و او دنه موږ 100% پوره خوشحاله یو او موږ ته ډېر برخمن یو خو دا چې زموږ په ساګانو کې مخکې که په 100 مترو کې به ورکولې اوس به فصلي په 40 مترو کې ورکړي. دا د موږ دپاره ډېره غټه کامیابي ده او دلته لاندې موږ زراعت چې دا ټول په اوچېدو په حالات کې وو او اوس الحمدلله بیا هم ته مننه کوو چې بیخي ښایسته اوبه د موږ دپاره مهارېږي او موږ دپاره پوره زمینه برابره کېږي او دلته ولس برخمن کېږي د کار. نو موږ د موږ دپاره مسخت دغه چک ډیم یو دانه کفایت نه کوي. اخوا موږ یو بله ساحه لرو چې کجوره ده، دې خوا بله ساحه ده موږ متاونج ده او اخوا ماڼو ده کامکی ده. دغه د سیلاوونو اوبه راځي او باید دغه موږ ته مهر شي د دې ولس دپاره د خیر سبب وګرځي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د یاد ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې چک ډیمونه جوړ شوي وو.